یاره حاجي له ورڅم چې لږ زکات وکړي ځکه که نه چې دا خو په کور دی چې زکات یې موږ له کلیو له راوړی دغه پسې بې ګرځو 500 روپۍ کرې یې ولګوي خو زه اجیر ته ویلي چې بیا راشه نه دی خفه کړم حاجي له درومم چې زکات وکړي السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې. حاجي ستړی مه شې. ښه یې جوړ یې برابر یې حاجي ښه یې بخیر روغلې طبیعتونه دې ښه دي شکر الحمدلله جوړ یې بالکل ښه په سر کې ښه یې چې روغلې په خیر ورسېدې تکلیف شوی خو به نه وې نه نه حاجي شکر الحمدلله ښه په سور باندې روغلم بعضه ځکه خوله چې روغلم و چې اجیر ته ویلي وو چې بیا چکر راووغه نو ځکه زه روغلم ښه یې وکړل و بس دلته وه ښه زه چېرته څم لږ کور مې دی ښه و دلته وه ښه ښه صحیح زه بېرته هلته ناست وم دا صحیح و ښه زه چېرته درومم ښه تنګېږه مه ښه صحیح شوه صحیح شوه تا درېیمه شپه ده واجي سور کړی یم نه زکات راکوي و یوه شپه مې یم راباندې وکړه بله هم راباندې اوس درېیمه یم راباندې وکړه و زکات نه راکوي څه خبر وي چې څه ده ورکیا السلام علیکم. وعلیکم السلام حاجي ستړی مه شې ناست یې شکر الحمدلله ناست یم خرڅه چې داسې چکر در کم رینګ روډ له چې بزم عدنان پلازې له هلته مې یو ملګري دکان دی هارون نومی و چې هغله دی بوزم و چکر به مو وغیرڅه صحیح و صحیح و ډېر ښه وکړل ډېر ښه دی السلام علیکم جی په خیرونو جوړ تکړه برابر خی جوړ یې ټیک ټاک یې خی په خیرونو جوړ تکړه برابر خی کینا جی خی څنګه په زړه د خلای جوړ یې ټیک ټاک یې وخت تیرې الحمدلله ته خی نو چې موږ چې سیور چکر شو د خو عدنان پلازا دا و کنه دا عدنان پلازا او په دا کې د دکان وخکلای خو چې دلته مې دکان وخکلای خدای پوشنګونه دی کنه پوشنګونه دکان مې یا مولا کیری دا بی بی ای پکې کیری دا بهشته مړه کیری نه خخر سره شته الټو شته د کرولې شته د پراډو شته د کروزر شته یو شته سره ډېر او پاډر یم تیار او خشایم تیار او گزارې حالم تیار او پاکستانی میټیریال کې مختلف میټیریال دي مو سره زاله ډېر خوشحال کا شکر دای مړه چې مو خپل داسه شول کړه مو خپل دکان بالکل دا مو ولا دا به پوشنګ به ورکې کې بالکل وښوي بالکل و خ خپل پوشنګ لاو کا او نور بیا چې څوک درمي حق دی چې حاجي صاحب زه بیرته لوړ شم بس کینا سړیا زه بیرته لوړ شم ګرځاوم د سیزون سره شي زه بیرته لوړ شم کینا یو شپه وکا واستای دا هغه غوندای بس مړه خلوی حاجي صاحب څلورمه شپه هم راباندې کی کېدای شي پیسې ډېرې روکي په زکات کې کینا یوه شپه بله وکړه صحیح شوه پوشم کور نه دا بیا ښه مطمئن الله وکړي ښه صحیح ښه غمه شه انشاءالله پوه شوې حاجي صاحب ډېر بې واسه یم په دې بزرګې میاشتو چې زکات وکړې ما که خلو کا ویر کې کینا ما که خلو کا ویر کې پرېږده تو جوبه خو نه څي څرنګه مو جوبه نه چې څلورمه شپه ده چې دغه جوب تازه کم پرېږده مړه خو جوړوي کړي همدا وخت سلګون وخت بچا جګړې ما کوه سره مړه دا څه شرم دی جوړ کړی دی مړه موږ هم دلته وشرمولو څلور شپې مې ورته دغه نه ویل چې پرې چې ګا پر څه ولاګوو پرېږده مړه لاتې خورنېتو وخت کې څلورمه شپه مې و زکات نه خو در کولې مې که نه نو څلور شپې وشوې کېنه دلته نو وایې که که نه ښه در کوم یې سړیه کېنه بستی خفه کېږه ما چې دا پوشنګ وشي کولله به یې ورسوم بیا دې ډېر کم ښه ځه صحیح شوه ځه مننه ماما ګوړی دې ریډي شو خاټ ولا ډېره مننه ډېره مننه خوشحال شو دا وګوره دا مې له دروازې تیارې کړې په بارپې ډیزاین کې سیټ بورډ مې کپړه مې دله تیار کړ او دا سیټونه مې دله تیار کړل پوسټ شات مې دله تیار کړو ګوره ډېر دا ورستي سیټونه وګوره
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه وایي دا نه علاوه تو سره کوم هغه د ګوډي موډي کور کوې دا نه علاوه چې کوم دی موږ سره هر یو ګوډي کار کوو چې ما سره دا ریوو ده دا ریوو مې اوس تیاره کړه دا وګوره سیټونه میټونه یې پوه شوې دا ریوو مې هم تیاره کړه دا نه علاوه لکه اوس که موږ ضرور شي ډیکوریشن سامان شیشې تېرول شول لیټونه نور سپرې مرې بل څه شی دا یې څه شته هم شته موږ سره هغه موږ سره شیشو کلر دی هغه دی دا لیټونه دي هر څه چې ځان درته وښیم موږ سره ماما چې کوم دی ډیکوریشن سامان هم شته دی لیټونه هم شته دی سپرې هم شته نمبر پلیټونه هم جوړوو په ښه ریټ کې جوړوو ښه شی جوړوو میټیریالونه کم دا خو بیا داسې شوه چې مړه بس هر څه دی که خیر دی الله یې پوه شوې خو روتاک ته ضرورت دی چې روشو هر شی نور هر څه میلوېږي ستاسې ښایي خسول شي الله یې ماشاءالله هر شی بیرته انشاءالله دلته اویلیبل په ښه ریټ کې بیرته اویلیبل دي د برګینونو کورونه ارڅي نمبر پلیټونه کلر شیشې هر شی مو سره شته نه اوس چې کوم د میو د ګوډي کور وشو نو دا ډېر مطمئن شو والا دا ډېر خوشحال کا پوه شوې مطمئن شو د خپل کور نه چې کوم ګوډي کور دی مو یې ډابې وشو و نور بیا مو ټولو پښتنو ته دا ریکویسټ دی چې عدنان پلازا رینګ روډ باندې د قانون او باسط کم دوکانونه دي دغه هر سړی راتلی شي او په کم ریټ او په ښه شون سره دا دغه زارو ساتېدی شي الله ډېر خوشحال و آباد که ټولو تندې موږ پښتانه ته دا درخواست دی چې عدلان پلازا رینګ روډ هارون او باسط دغه دوکانونه راتلی شي چې څرنګه ډیکوریشن ساماني و د سیټ کاوري دا به دوی ته په ښه ریټ کې میلوېږي وسلام